سلامونه او احترامات قدرمنو افسر افغان ما د ناڅاپي مشاعرې د یوې بلې کړۍ سره نن زه په یو داسې ټاټوبي کې موجود یم چېرته چې زمونږ د نوي براډکاسټر اوازونه پوره نړۍ ته موږ رسوو. زه خبره کوم د ریډیو تهذیب کوم چې زمونږ یقینا چې د یو مور کردار لري هم په دغه ځای کې د نوي خلکو روزنه پالنه کیږي. نن موږ راغلي او زه چې چېرته لاړ شم نو دا زما یو خواهش وي چې هلته موږ یو ناڅاپي بنډار هم را جوړ کړو. ګیر چاپېره را سره ډېرې معتبرې حوالې ناستې دي. د ټولو نه لومړی ډېر محترم ایاز رضا صاحب څوک چې د دغه ریډیو بنسټګر هم دی د دې اونر هم دی هغه به زمونږ د نننۍ ناڅاپي مشاعرې صدارت کوي. ایاز رضا صاحب تاسو ته هم پخیر راغلی او هرکلی وایم. ځان په خپل کور کې مېلمه راته ښکارېږي اگر چې دا خو زموږ خپل کور دی. نوشابه بیبي زمونږ د فن د دنیا یو ډېر پیژندلی نوم پراید آف پرفارمنس هغو را سره هم ناست دي. تاسو ته هم پخیر راغلی او هرکلی وایم. لطیف صاحب زمونږ ډېر خوږ پروډیوسر هم دی او زمونږ یار دی. د دې تر څنګه زه یم د ښکلا مین ځکه خو په تا مین او زه په دې ملا مین دا ملا په ما مین. زمونږ مولانا صاحب هغو را سره هم ناست دي او زما د هرې ناڅاپي ښی لاس زما یار راشد خان راشد هغه را سره هم ناست دی. نن چې په ناڅاپي مشاعره کې زمونږ کومه مدعا ده نو هغه هم دغه زلمی دی وقاص سحر صاحب هغه به مونږ انټروډیوس کوو نو هغه را سره هم ناست دی. زمونږ کشر دی او ډېر ښه شاعر دی. د دې تر څنګه زمونږ ډېره پخوانی ملګري روبي را سره هم ناسته ده او که زوړ اشنا مخې له راغې په نوي یار به ورته لار جارو کومه نو روبي را سره هم ناسته ده. څنګه چې ما ووی زمونږ صدارت به ایاز رضا صاحب کوي او په دې کې به راشده ما او تا او وقاص سحر صاحب یوازیني شاعرانو که زمونږ بل کم ملګري د شعر وزنو د صدر صاحب په اجازت باندې هغو شعر شریکولی شي. صدر صاحب لنډ لنډ خپل یو څو شعرونه ویمه چې څه خو زما په شعر قدرت نشته او څه ستا تنقید کې صداقت نشته. څه خو زما په شعر قدرت نشته څه ستا تنقید کې صداقت نشته او چې ته یې وایې زه به یې ومنم خو په دې مصره کې ثقالت نشته. چې ته یې وایې زه به یې ومنم خو په دې مصره کې ثقالت نشته او مصلحتاً مې یار رقیب ته پرېښو په دې خوارخولي کې همت نشته. مصلحتاً مې یار رقیب ته پرېښو په دې خوارخولي کې همت نشته او ستا د دنیا تخلیق چې ووینم څنګه دا ووایم چې جنت نشته. ستا د دنیا تخلیق چې ووینم څنګه دا ووایم چې جنت نشته او تا سره ځکه اختلاف نه لرم ستا په خیالونو کې جدت نشته. هم د دغه شعرونو سره ډېر محترم وقاص سحر صاحب ته بلنه ورکوم چې را سره خپل کلام شریک کړي. زما کلام دی ارشاد چا مخکې تېر شوی نه دی ایاز صاحب ته مې مخامخ کړی و. ارشاد د نوم به راته نه وي زه خیر همداسې وګورئ تاسو راته بیا ووایئ دا ما لپاره ډېره د فخر خبره هم شي. جانانه ستا د مینې درد خو اوس زما نه نه ځي په دغه وخت کې د رنځوره څوک له خوا نه ځي. جانانه ستا د مینې درد خو اوس له ما نه نه ځي په دغه وخت کې د رنځوره څوک له خوا نه ځي. چې میینېږي نو لږ غور او فکر دواړه وکړه ګوره عادت به شي عادت بیا په اسانه نه ځي. چې میینېږي نو لږ غور فکر دواړه وکړه ګوره عادت به شي عادت بیا په اسانه نه ځي. او ته ګناهګار یې ځکه هر څوک درته ګوته نیسي. ته ګناهګار یې ځکه هر څوک درته ګوته نیسي. ګوره چې وګونه پرې نو بوی هسې له چا نه نه ځي. ته ګناهګار یې ځکه هر څوک درته ګوته نیسي چې وګونه پرې نو بوی هسې له چا نه نه ځي. ستا د قاتل حسن قاتل اړخ قاتل مخونه ستا د قاتل حسن قاتل اړخ قاتل مخونه قربان نو څنګه به څوک له ځانه پریشان نه ځي. قاتل حسن قاتل اړخ قاتل مخونه قربان نو څنګه به څوک له تانه پریشانه نه ځي. او داسې خو نه ده چې ته نه یې نو یوازې به یم د ژوند سفر باندې په څوک هم بېځانه نه ځي. دا انډر کنسټرکشن شعر دی د کوم شعر دی په دې کې زما هغه چې کومه مقطع ده پکې نشته. ډېر لوړ اباسین صاحب وایي چې محبت کول که هر څومره آسان دي د دې عقل سره ژوند تېرول ګران دي او یو خورین وجود لرم او ګنهګار یم خو په سر کې مې خیالونه د اسمان دي. هم د دغې سره اسمان شاعر ښاغلي راشد خان راشد ته بلنه ورکومه چې خپل یو شعر دوه زموږ سره شریک کړي.
ډېره زه ته مننه کوم. ما خو وایي چې زه به صاحب شاه صابر صاحب شعرونه وامه، خو د هغې نه مخکې به یو 2 شعرونه صرف خپل ووامه چې خاورې د وطن مې په سر باد کړلې، خاورې د وطن مې په سر باد کړلې، دې ښکلي منظر راته رایاد کړلې، تا که په خیرو باندې برباد کړمه، ما په دعاګانو باندې خاطر. راشد صاحب ډېره تا که په خیرو باندې برباد کړمه، ما په دعاګانو باندې خاطر. دغه یو څو شعرونه مې خپل وو، اوس به درته صاحب شاه صابر صاحب یو 2 شعرونه ترنم کې چې زما د پرهرونو مېلمانه دي، ستا یادونه که دردونه دي خواږ دي، ستا یادونه که دردونه دي خواږ دي، لویو لویو حادثو ته مخامخ یم، لویو لویو حادثو ته مخامخ یم، ستا وړې وړې خبرې مې په زړه دي، ستا یادونه که دردونه دي خواږ دي، ستا یادونه که دردونه دي خواږ دي. دا شعر پکې لري، غور والا شعر دی. په دې ښار کې به سړي سړي ته ګوري، په دې ښار کې به سړي سړي ته ګوري، د دې ښار بلا سړي سړي خوار دي، خار بلا سړي سړي خوار دي، ستا یادونه که دردونه دي خوار دي. ډېره زه ته مننه کوم. د ژوند د تېرېدو ضرورتونه څومره ډېر دي، لاسونه زما 2 دي او کارونه څومره ډېر دي. هم د دې سره ډېر محترم مولانا صاحب ته بلنه ورکوم که کوم شعر یا کومه خبره کوي چې هغه راسره شریکوي. جی ما خو ذهن کې داسې څه اشعار د عربۍ شته دي، نور د بس د عربۍ ووایي جي، موږ هغې ته هم احترام لرو. اور ټو لطیف جی زمونږ ډېر محترم لطیف صاحب. زه به دا ووایم چې تاسو ټول شعري وکړه جی جی، او د پردو به اجازت وي نو خپل راځي نه. بس خیر دی، که پردی یو شعر وایي هغه دغه یو شعر ګویم، څه د حالاتو لیونې کړمه، څه تا لیونې، څه د حالاتو لیونې کړمه، څه تا لیونې، ځان راته کله کله ښکاري په رښتیا لیونې. ډېر ښه، ډېره زیاته مننه کوم. زمونږ ډېره محترمه نوشابه بیبي، رښتیا خبره خدا ده که د ډرامې خبره مونږ کوو، که مونږ د پرفارمنس هغه که تھیټر دی، هغه که ډرامه ده، بیا که د هندکو د پښتو د اردو، یقینا چې دا زمونږ دپاره یو معیار دی، یو برانډ دی. منمه مجبوري ده چېرته یار خو به ساتو، خو دومره هم ورځې به نه معیار خو به ساتو. هغو ته بلنه ورکوم که کوم شعر راسره شریکوي د هر چا چې. ډېره مننه افسر. د اباسین صاحب یو غزل دی، د هغې یو شعر زما ډېر زیات خوښ دی. وایي ژوند ته د کوهکن په نظر ګورمه، ژوند ته د کوهکن په نظر ګورمه، څه زړه ستړی کار دی خو بس خوښ مې دی. ډېر زړه پورې ګرد دی که غبار دی خو بس خوښ مې دی، دا چې ستا د لار دی خو بس خوښ مې دی، او دا بې سره سر مې چاته ټیټ نه شو، عقل نه وزګار دی خو بس خوښ مې دی. هم د دغې سره روبي که کوم شعر شریکول غواړي یا کومه خبره، نو هغه راسره هم ځکه چې دا حق دی، دا ناسته ده، بیا به راځو د صدر صاحب په لور باندې. थैंक यू लेकिन माला शायरी पोइट्री नसम که د اردو کوم شعر بلل लेकिन دا د چې میسج ورکوم چې ماشاءالله دلته ناستې موضوع کله پویټری دی. د پویټری چې کله مورد د خپل وطن او خپل چې کوم موږ خلک د دې سره مینه نورم زیات شو. ډېره زیاته مننه کوم. چار چاپېره راتاو شوی رانه اور دی، هر سړی د خپل مذهب پاس پسور دی، او ما د هغه پېښورۍ ښارۍ نظار کې په کږه پښتو چې وایي دا مې شور دی. ډېره زیاته مننه کوم. ما د هغه پېښورۍ
خارۍ نظر کې په کږه پښتو چې وایي دا مې خور دی. ډېر محترم زمونږ د صدر صاحب په لور هم خوشحاله شو باوجود د دې چې د دې د شعر شاعرۍ سره دومره حلقه نشته دی، خو بیا هم ډېر په اهتمام او په غور سره یې واورېده. د دې نه اندازه لګي چې شعر څومره ښکلې ژبه ده، څومره سافټ لینګویج دی. زمونږ غم توره بلا چې په سندره باندې وژني، ټپې چې پکې وایي د رباب سړی دې نه مري، زمونږ ډېر خوږ دروند او په موږ ډېر ګران ایاز رضا صاحب ته بلنه ورکوم. صدر صاحب هم دی او خپل شعرونه دې راسره شریک کړي. ډېره مننه افسر افغان صاحب چې نوشابه بابا چېرته ناست وي هلته خو مونږ خبرې هم نه کوو، خو د دوی په اجازت باندې او بیا چې راشد خان راشد صاحب په کوم ترانم کې څه وویل د هغې نه پس که مونږ څه شعرونه وایو نو خوند به یې نه وي. او هسې کرښې مرخې راکاږو کله هغه کرښې مرخې چې کومې مونږ راښکلي دي هغه سره شعر کوم چې دغه هم جفا را سره ته کوي، دغه هم جفا را سره ته کوي، ما سره د زړه خبرې نه کوي. وخاندې را وخاندې مخ واړوي، وخاندې را وخاندې مخ واړوي، کله کله بد او کله ښه کوي. ای زړه ورته ووایه چې خوښ مې، ای زړه ورته ووایه چې خوښ مې، تر څو به ته دیدن په چپه خوله کوي. چا ویل چې کلي ته ورتلی نشي، چا ویل چې کلي ته ورتلی نشي، هر څه شي کېدی خالي چې زړه کوي. چې هغه په غرور او په مستۍ کې ورک، هغه په غرور او په مستۍ کې ورک، زړه ورته لیوالی کاته کوي. او زه رضا د زړه کې وسول غواړم، زه رضا د زړه کې وسول غواړم، وایه ښکليه ته را سره څه کوي. رضا صاحب ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو. یقینا چې دغه ناڅاپي بانډار زموږ د کوشش دا وي چې په ټوکو ټقالو کې په لایټ موډ کې ساهو ادب موږ نړۍ ته وړاندې کړو. د لوهار صاحب په دغه شعرونو به اجازت غواړم چې د حسن د ښکلا د انتها په شانې نه دی، د درد په شانې دی، خو د دوا په شانتې نه دی. او چې نه یې درته ووایي دغه ښکلي جوبیا نه دی، د دغه ښکلي ښا ګورې د ښا په شانې نه دی. د دې سره افسر افغان ته اجازت راکوي. ښاد آباد او بریالي اوسئ.